بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. لطیف مهربان یم. بعد یو څه مدت است تاسو خدمت کې بیا هم حاضر یم. هیله لرم چې تاسو په ټول راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د ژوند په ټولو چارو کې به هم بریالي اوسئ. او هیله کوم دومره وخت چې زه نه تاسو په خپل کارونه ډېر مخکې وړي وي، په خپل کارو کې به هم پرمختګ کړی وي. نو ګرانو ملګرو، بیا زه تاسو خدمت کې حاضر شوی یم. دې دلته غواړم تاسو ته زه د فریلانسنګ باره کې مکمل یو کورس جوړ کړم چې تاسو ته اول فریلانسنګ در معرفي کړم. له هغه نه بعد بیا تاسو ته ووایم چې تاسو څنګه اکاونټ جوړول شئ، خپل پروفایل یعنې تاسو کولی شئ جوړ کړئ، یو پروفیشنل یعنې یو مسلکي پروفایل ځان ته څنګه جوړ کړئ. او د هغه نه بعد بیا ورسره تاسو ته زه ښیم څنګه تاسو کوم خدمات یا کوم کار باندې چې تاسو پوهیږئ هغه څنګه خلکو ته ور وړاندې کړئ تر څو خلک ستاسو نه هغه ستاسو کار د یو پروجیکټ په توګه واخلي او تاسو له هغه سره خپل عاید په لاسته راوړئ. نو اول تر ټولو مخکې له تاسو نه خو زه هیله زما دا ده چې زما دغه د ویډیوګانو دغه یو فکر وکړئ یو پلی لیست درته چې زه جوړوم دا به تقریبا 4 یا 5 ویډیوګانې لري. نو تاسو نه هیله کوم چې د اول ویډیو نه تر آخره ویډیو پورې تاسو تر آخرني ویډیو پورې تاسو دا ټول څه کوئ وګورئ. یو ویډیو هم سکپ کوئ مه، داسې مه کوئ چې فرض کړئ تاسو اوله ویډیو یو دقیقه وګورئ او له هغه نه بعد مخکې کې 4 یا 5 دقیقې دغسې بیا تاسو نه پوهېږئ، تاسو څه دی چې په ذهن کې بیا کنفیوژن جوړېږي چې یعنې دا مشکل څنګه زه حل کړم. نو تاسو نه زه هیله کوم چې ویډیو له اوله تر آخره پورې ګورئ. او بیا له تاسو نه هیله کوم که تاسو چیرې زما فیسبوک پیج نه وي لایک کړی دا لایک کړئ او ورسره زما د پیج د اولني پوسټ ته که تاسو راشئ ما پین کړی دی، دلته مې یو ګروپ تاسو ته جوړ کړی دی په نامه د افغان یوټیوبرز هیر. که تاسو چیرې دې ګروپ ته راشئ دا ګروپ جوین کړئ اتومات به تاسو دلته جوین کړئ اتومات به تاسو هغه ریکویسټ قبول کړي. تاسو دلته کولی شئ خپل د یوټیوب چینل ویډیو هم تاسو شیر کړئ، دلته خپل فیسبوک پیج که لرئ هغه هم شیر کړئ. تاسو یعنې تاسو هر قسم مارکیټینګ که دلته غواړئ تاسو کولی شئ هغه وکړئ. او ورسره تاسو نو اخر کې یو بله هیله کوم که تاسو چیرې زموږ د یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زه هره ویډیو چې جوړوم تاسو ته نوټیفیکیشن تر ورسیږي. ښه ګرانو ملګرو، ډېر دې باره کې خبرې نه کوو. نو راځو نن اول کې تاسو ته د فریلانسنګ باره کې فریلانسنګ باره کې خو تاسو ته ما مخکې څه ویډیوګانې جوړ کړې وې، اما هغه ویډیوګانې زما په نظر مکمل نه وې. نو زه غواړم تاسو ته چې مکمل یو کورس په شکل تاسو ته ویډیوګانې جوړ کړم چې تاسو مکمل د فریلانسنګ باندې پوه شئ. بیا هم زه تاسو ته وایم د ما معلومات کیدای شي 100% کې نه وي، تاسو کولی شئ چې ما ویډیو وګورئ او له دې سره نور مواد هم تاسو له ګوګل نه واخلئ یا نور ویډیوګانې خارجیانو وګورئ. فکر کوم د افغانانو فریلانسنګ باره کې ویډیوګانې نه دي جوړې کړي. نو ښه ګرانو ملګرو، اول راځو دې ته فریلانسنګ وایي څه شته. ګورئ فریلانسنګ هغه کار ته وایي چې تاسو له خپل کوره له خپل ځایه یو بل نفر ته خپل هغه کوم خدمات وړاندې کوئ یا کوم خلاقیت یا په کوم کار باندې تاسو پوهېږئ هغه څه کوئ په هغوی باندې خرڅ کوئ. سمه ده، تاسو زه په خپل کور کې ناست یم دلته زه په یو کار باندې پوهېږم دا په امریکا باندې په یو نفر باندې خرڅوم. سمه ده، دغسې ده قرارداد تاسو منځ کې دغسې کېږي. ته دلته کوم خدمات وړاندې کوي، کوم نفر چې خدمات ته ضرورت لري هغه له تاسو نه اخلي. یعنې دا داسې نه دی چې تاسو یو چا سره یو کانټراکټ بیس یا تاسو فرض کړئ تاسو یو چا سره داسې کانټراکټ ولرئ چې د سهار د 8 نه د مازدیګر تر 4 بجو پورې له تاسو سره کار کوم. داسې کوم کانټراکټ بیس کار نه دی. دا څنګه کار دی؟ یو نفر یو کار ته ضرورت لري، تاسو هغه کار خدمات وړاندې کوئ چې هغوی ته څه کوئ، هغوی نه هغه کار اخلي چې کله ورته کار ورته مکمل کړه تاسو هغه کار ورته لیږئ. هغه څه کوي د هغه کار که تاسو فرض کړئ $15 وي که $1000 وي هغه تاسو سره کوم کانټراکټ کړی وي هغه څه کوي تاسو ته هغه پیسې هم درلیږي. دغه ته وایي فریلانسنګ یا فریلانسر. فریلانسر هماغه نفر چې دا کار کوي، فریلانسنګ دغه کار ته په مجموع کې وایي. سمه ده. ګورئ دلته به څو ویب سایټونه دي چې دا خدمات تاسو ته د هغه ویب سایټونو له څه کوئ خپل هغه کسان چې دې ضرورت لري هغه ته وړاندې کوی شئ. دې کې ګورئ ویب سایټونه خو ډېر دي، اپ ورک دی، فریلانسر دی، نور ویب سایټونه دي. خو دلته زه تاسو ته چې مکمل دا کورس جوړوم هغه دی فایور ویب سایټ په اړه دی. سمه ده، فایور یو اسرائیلي ویب سایټ دی، د اسرائیلیانو دی ویب سایټ او په دې کې 2020 یا 2019 کال کې تاسو چیرې دې ریکارډ وکړئ په دې کې تر ټولو زیات کار کوي پاکستانیان کار کوي. پاکستانیان له دې نه ډېر ښه پیسې لاسته راوړي او که زه درته په هغه امیانه اصطلاح باندې ووایم نو نوش جانې ولې چې پاکستانیان زحمت باسي
اکثره پاکستانیان که تاسو وګورئ له fiverr.com سره کار کوي او ښه پیسې ورسره لاسته راوړي. نو دلته ګورئ ګرانو ملګرو، تاسو چې دلته راځئ کار کوئ نو تاسو باید یو سکل یا یو مهارت یا یو شی باید تاسو کې وي چې تاسو هغه څه کوئ، خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړئ. وګورئ دلته که تاسو راشئ ګرافیک ډیزاینینګ دی، ګرافیک ډیزاینینګ کې ګوره لوګو ډیزاین دی، برانډ سټایل ګایډنس دی، ګوره گیم مارک دی، ډېر شیان دي. ګورئ فوټوشاپ ایډیټینګ دی، فوټوشاپ خو زه انشاءالله متیقن یم چې ډېرو افغانانو ته ور دي. ګوره فوټوشاپ ډېر ښه سافټویر دی، ډېر دلچسپه سافټویر دی، سمه ده. ویب ان موبایل ډیزاین دغه ګوره دا ډیزاینونه دي، سمه ده. ګوره که تاسو بیا ډیجیټل مارکیټینګ ته راشئ، ډیجیټل مارکیټینګ باره کې زه انشاءالله امید لرم چې تاسو پوهیږئ. ډیجیټل مارکیټینګ هر هغه کار ته وایي چې تاسو آنلاین یې کوئ. آنلاین هدف نه خو پوه شوئ که نه، فرض کړئ فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، نور داسې نور چې دی، ګوګل ایډز دی، ګوګل ایډورډز دي، دغه شیان دي. دته ټول څه وایي؟ دې ته وایي ډیجیټل مارکیټینګ یا SEO دی یا ګوګل انالیټکس دی، سمه. دې باره کې بیا که تاسو چیرې نور وي یا ګوګل کې سرچ وکړئ، دا ډېر یو دنیا دی د ډیجیټل مارکیټینګ، سمه ده. دې ګورئ کوم شیان راځي، سوشل میډیا مارکیټینګ راځي، سوشل میډیا ایډورټایزینګ راځي، SEO راځي چې سرچ انجن اپټیمایزیشن ورته وایي، لوکل SEO وایي، مارکیټینګ سټریټجي وایي. ګوره داسې ویډیو مارکیټینګ، ایمیل مارکیټینګ، ډېر شیان ما تاسو ته ویلي ډیجیټل مارکیټینګ کې راځي، سمه ده. ګوره افیلیټ مارکیټینګ هم په دې کې راځي. افیلیټ مارکیټینګ انشاءالله کېدای شي تاسو هغه باره کې پوه شئ که نه پوهېږئ. هغه دې ته وایي چې تاسو یو ویب سایټ سره کار کوئ، او ویب سایټ که تاسو چیرې هغه کوم پروډکټ یا کوم شی دی هغوی هغه ورته خرڅ کوئ، هغې کې به تاسو ته کمیشن درکوي، هغې ته وایي افیلیټ مارکیټینګ، سمه ده. دغسې به که تاسو راشئ رایټینګ اینډ ټرانسلیشن دی، ګوره آرټیکل، بلاګ پوسټ، ټرانسلیشن. ګورئ که تاسو چیرې کوم مضمون یا کوم موضوع باره کې ښه لیکل کوی شئ، هغه هم تاسو کوی شئ وکړئ. ټرانسلیشن خو تاسو پوهېږئ ترجمې ته وایي، سمه ده. ریزیومي رایټینګ، CV رایټینګ د خلاصه سوانح لیکل دي، کور لیټرز دي، اول صفحې کې چې لیکي، سمه. دغسې ګورئ نو ډېر شیان دي. ویډیو اینډ انیمیشن، ګورئ ویډیو ایډیټینګ دی، ویډیو انیمیشن چې ویډیو ته تاسو حرکت ورکوئ، نور شیان دي، سمه ده. ډېر شیان دلته تاسو د ګوره لوګو انیمیشن چې څنګه یو لوګو جوړ کړئ چې هغه حرکت هم وکړي، سمه ده. دغسې ډېر شیان دي. ګوره که تاسو ورته ویډیو ان اډیو، میوزیک ان اډیو کې خو زه فکر نه کوم چې افغانان دومره تکړه وي، خو په هر صورت که تاسو چیرې پروګرامینګ او ټکنالوژي کې نور معلومات لرئ، تاسو ورډپریس متأکدم تاسو پیژنئ. کله تاسو یو ویب سایټ اخلئ، د هغې ټول دننه کارونه چې کېږي هغه د ورډپریس د لارې نه کېږي، سمه ده. ویب سایټ بلډرز ان CMS، گیم ډیولپمنټ، ویب پروګرامینګ، دا نور شیان دي، سمه ده. دغسې که تاسو چېرته راشئ بزنس، لایف سټایل، خو ډېر شیان دا لري. نو زموږ دغه اولنی ویډیو چې ملګرو دا فقط دې باره کې وایي تاسو ته فریلانسینګ او د فایبر ویب سایټ زه در معرفي کوم. دې نه بعد بله دومه ویډیو چې زموږ راځي هغه به تاسو ته زه وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل هغه پروفایل، خپل ځان باره کې هغه ټول معلومات څنګه فایبر ویب سایټ ته ورکوئ. او په درېیم ویب سایټ کې په درېیمه ویډیو کې به تاسو ته در وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ هغه کوم خدمات چې تاسو وړاندې کوئ یا کوم مهارت چې تاسو لرئ هغه څنګه خلکو ته وړاندې کوئ. نو په دې هیله چې تاسو د ویډیو له اوله تر اخره پورې کتلې وي او دې نه بعد هم تاسو نور ویډیوګانې د ما تعقیب کوئ د فریلانسینګ باره کې دي. او بله خبره ده چې دې ویډیوګانو ته به زه یو خاص پلیلیست جوړوم یوټیوب چینل کې مې په نامه د فریلانسینګ ان پښتو درته ځای نوم ورکوم، هغه تاسو چک کړئ له اوله تر اخره پورې. څه به کېږي چې د مکمل د کورس چې دی د فریلانسینګ دغه تاسو هلته ډېر په اسانۍ سره لاسته راوړئ. تر بیا ګرانو ملګرو نو تاسو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ. خدای پامان.